السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د شهزاد محمدي په هکله باندې یو خبر درکړم چې زیمبابوې سره چې کوم سیریز ده دغلته شهزاد نوم هم راغلی ده، او بل به زه تاسو ته د افغانستان هغه 10 لوبغاړي ټول معلوم سوي دي کوم به چې آی پی ایل ډرافت کې شامل سوي دي. نو اول خو به زه تاسو ته د پاکستان او د ساوت افریقا چې کومه دویم ټیسټ لوبه ترسره سوله دغه ورنه پاکستان په 95 رنزو باندې ګټلې ده. زه به تاسو ته وایم چې پاکستان په اول بیټینګ کې 202 رنزه کړي دي او همدغسې ساوت افریقا بیا په 201 رنز کې آوټ کړي دي. بیا پاکستان دویم اننګ کې یعنی 298 رنزه کړي دي، خو دغلته بیا ساوت افریقا 204 رنزه کړي دي او ټول ټیم یې آوټ سوی ده. نو پاکستان دغه دویمه ټیسټ لوبه هم له ساوت افریقا نه وګټله، او بل به زه تاسو ته د انګلند او د هندوستان چې کومه دغه ټیسټ لوبه ترسره کیدونکې ده دغه ولنه انګلند ډېر ښه پوزیشن کې ده، یعنی 301 رنزه هندوستان ته پاتې دي او 9 لوبغاړي که چېرته انګلند سبا ته آوټ کړي نو دغه لوبه کولی شي د انګلند ډېر زیات چانسز دی چې هندوستان نه یې وګټي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان او د زیمبابوې چې کوم راتلونکې میاشتې کې سیریز ترسره کیږي په دغه کې د دغه سکواډ چې کوم ده په بله هفته کې به اعلانېږي، او زه به تاسو ته وایم چې شهزاد محمدي دوباره شل وړیزه سکواډ کې امکان لري چې داخل سي. زه به تاسو ته وایم چې تېر یو نیم کال راهیسته شهزاد محمدي د افغانستان لپاره لوبه نه ده ترسره کړې، نو دغه اول وار د شهزاد محمدي امکان لري چې په دغه سکواډ کې واچول سي. تاسو په نظر باندې د شهزاد محمدي حق جوړیږي چې د افغانستان په شل وړیزه سکواډ کې شامل سي؟ لاندې ماته په کمنټ کې حتما ولیکئ. د نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان کپټان اصغر افغان په هکله باندې یو خبر درکړم. اصغر افغان چې هغه څو کاله مخکې دغه خبر ورکړی و چې زه لیګونه کې ځکه لوبه نه کوم چې زما سره دومره وخت نه زه خپله نه غواړم چې لیګونه کې ولوبېږم. خو دغه اصغر افغان نوم به زه تاسو ته وایم چې آی پی ایل کې دغه 10 افغان لوبغاړي چې کوم شامل سوي دي په دغه کې د اصغر افغان نوم هم ورغلی دی، یعنې اصغر دې ته تیار ده چې زه آی پی ایل کې اوس ولوبېږم. زه به تاسو ته دغه نور لوبغاړي وښیم. دا 10 واړه لوبغاړو نومونه راغلي دي چې په دغه کې حشمت الله شهیدي ده، حامد حسن ده، اصغر افغان ده، عظمت الله عمرزی ده، جاوید احمدي ده، حضرت الله زازی ده، محمد شهزاد ده، ګلبدین نایب ده، عبدالواسی نوري ده، یمین احمدزی ده، صدیق اتل ده، سمیع الله شینواری ده، وقار سلام خیر ده، مجیب زادران ده، کریم جنت ده، دولت زادران ده، ضیاء الرحمن ده، شفیق الله غفاری ده، عبدالرحمن رحمانی ده، نور احمد ده، سید احمد شیرزاد ده، شاپور زادران ده، حمزه هوتک ده، ظهیر خان پکتین ده، شرف الدین اشرف ده، رحمان الله ګربز ده، قیس احمد ده، نوین الحق ده، فضل حق فاروقي ده او نجیب الله زادران ده. دغه 10 لوبغاړي دي چې دغه د آی پی ایل ته خپل نومونه ورکړي دي، یعنې دوی وایي چې موږ غواړو چې آی پی ایل کې ولوبېږو. خو زه به تاسو ته یو خبره وکړم چې په دغه 10 افغان لوبغاړو کې به صرف 4 یا 15 لوبغاړي بولي ته وړاندې سي، او دغه نور بقایه لوبغاړي چې نومونه کوم ورکړي دغه خپل وخت ضایع کړی ده. په دغه کې اصغر افغان هم خپل وخت ضایع کړی او خپل نوم یې آی پی ایل ته ورکړی ده، ځکه اصغر ډېره مشکله ده چې په آی پی ایل کې واخیستل سي. آی پی ایل کې چې کوم لوبغاړي ډېر زیات چانسز دي دغسې نړیوال رپورټونه چې ورپسې راځي په دغه کې یو رحمان الله ګربز ده، یو مجیب زادران ده، یو قیس احمد ده، او دې نه علاوه نور احمد. دغه 4 لوبغاړو یعنې امکان لري چې واخیستل سي. هغه هم یعنې 100% کې معلوم نه ده، خو د مجیب زادران باندې به وایي ډېره قیمته بیه باندې مجیب زادران اخیستل کېږي. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.